او دا کم کلي ته رالم دا خو ټول پټي دي دلته خو آبادي نشته دی او مسافر یم ترګه دا یو کس پټي کې کار کوي چې ورشم ورته یم چې لږ د شپې ځای راله راکړه دا ډېر لرې ځای نه رالم او مستړی مې ما السلام علیکم. وعلیکم سلام. میلمه حاجي صاحب زه خو د ستاسو کلي کې میلمه یم مسافر یم د بل ځای نه رالم که نه ته مې ولیدې بس هسې راباندې ښه ولګېدې نو ما یو لسو شپو له زه دلته راغلی یم نو ما یې که چې ته لږ د شپې نیمې ځای دې راله راکړو. زه خو غریب سړی یم زه خو به له دې ورځې روټۍ درکړم خو باقي دا به څه کوو؟ یاره حاجي صاحب لسو شپو له راغلی یم خو باقي دا ستا ګاونډیان دي دوی ته به ته یو اعلان وکړې چې په نمبر وله ډوډۍ روکاږې مسافر یم خیر دی دوا به درته کوم. راځه ټیک ده دا خبره مې خوښه شوه. د کلي خلکو یو ضروري اعلان واورئ زموږ دې کلي ته یو مسافر راغلی میلمه دی لسو ورځو له راغلی دی زه به له د یو ټیم روټۍ ورکړم زه په خپل هم ډېر زیات غریب یم تاسو به داسې وکئ چې هر کور به له د روټۍ انتظام وکئ او هر کور نه به له بېله بېله ورځ روټۍ وباسئ. یاره دې سړي خو دونه وخت تېر که ماشوم اوبه نیمه ګنټه مخکې رسي او پلار یې د اوسه پورې ډوډۍ راوینېسته زما خو دې کولمو داسې وازه خوله نیولې ده خدایه سړی زر راولې زه خو غرق شوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام بخیر علي. میلمه خفه نه شي لږ لیټ شو ساګ لا تیار نه و. هېڅ خبره نه حاجي صاحب ما چې لس ورځې هم نه خوړلې که نه ستا دواګانې دي مونږ خو هغه دغه نو مونږ په ګېډه مړه خلکه خو نیو که نه میلمه یې که نه خیر دی خیر دی هېڅ خبره نه ده ساګ دی یاره ماشاءالله ساګ کې دا کوالټي ده که نه چې دا د فولادو کمې برابري دا مزل چې مې کړی د خپو دا کیلشیم مې خراب شوي اوس پکې خیري ټیک شو ښه خوره بسم الله والا برکت الله. یاره انډیواله هغه سپینې شانوبه وسه نه وې څه ورته وایي شومله او شوملې نه وې شومله خو اوچه شوې ده او پیدا کړه نو خدای دې بې خو باسه خو یو دوه به خیر دې هېڅ خبره نه حاجي صاحب خیر دی خیر زه چې بل ځل راځي انشاءالله غم بدلوم. خیر یاره ماشاءالله دا ځل خو ټرې را روانه ده که خیري خدای دې د ساګ نه بچ کړي زما په خیال دې کې د چیري غوښه ده چې د ټرې نه مې پېژنګلو واغېشه نو چرګانو چیري غوښه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم السلام. الله دې خوشحاله که میلمه روټۍ مې راوړه چې ویې خورې یار ماشاءالله خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې الله دې رزق زیات که. یاره انډیواله ساګ هم پخ کړی دی او که نه میلمه زمونږ خو دغه ساګ ووستې او ساګ هم پخ کړې ته له څه چیلې خو نه شو راوستې او دغه په ټیم دی تش ساګ هم به یې کرلي دي. ښه خیر دی هېڅ خفه نه شي ځه نو پټو کې ساګ دی نو بازار کې خو زه یم هر څه میلاویږي نو ما چې ښه خوراک هم کړو د دواړو به پې دا کولمې لږې غوړې شوې وې که نه میلمه زمونږ خو کولمې غوړې دي خو ته داسې کار کوه غوړ خوراکونه مه کوه تا ته لوی مزل په سر دی. یاره انډیواله دا مزل زه کومه که تی کې خو زه بس ټیک ته اوس څه کښېنو یاره هغه ما اورېدلي وي د میلمنو ورو قدر ختمېږي هغه کټ یې یوړه اخره کې ځمکې ته پاتې شوم لاړ کټ یې م رانه یوړه چې اوس په نن څوک ډوډۍ روکاږي یا الله چې چېرته لږ سم شي خو روکاږي زما خو په ساګونو باندې کولمې شنې شوې. ماشومه راوړ خو لکه چې سلات و پلیټ هم نو سلات ته هم پکې راشي تاسو هم ساګ پخ کړی شه یا الله دا څنګه چل شروع دی خدایه پاکه دا خو تش ساګ دی ما له خو یې دا اودسماتي ډیزاین هم بدل کړی دی تباه شومه د کلي خلکو زه ستاسو میلمه ومه لسو ورځو له راغلی ومه الله دې ستاسو قدر وکړي زه ستاسو نه ډېر خوشحاله یم تاسو په ما باندې ښه ډوډۍ مو خوړه زما هم قدر مو کو خو مهرباني وکړې که څوک ساګ ماګ روکاږې نو مې روکاږې تکلیف دله نه در کومه داسې کار وکړې چې په دې پوله راته مالګه او مرچکې واچوې ټوله ورځ به پې سرېږم